یو سړی زوی ډېر بدعمله و، زناکار و، شرابي و، غل و، ډاکو، هره بلا وه. پلار به منې کولو، ویل به پلاره ځان مه ستړی کوه. نشم ویلې ښه دی داسې چل وکړه چې د ورځې څومره ګناهونه وکړي نو د شپې ماله حساب را کوه. ویل بس دا ټیک. یو 3 شپې کېناستو، پلار ته یې وی چې نن مې دومره زنا کړې ده، دومره مې شراب څښلي، دومره مې غلا کړې، دومره مې دا کړې. په 4مه شپه پلار ته وایي چې پلاره زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم، هره شپه تاله د حساب در کول دا خو ګران کار دی، نو دا خو زه نشم کولی. پلار یې ورته وایي چې بچیا تو نه مې دانی حساب صبح و شام، تو نه مې دانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چون گوئی تمام. څه ورته وایي؟ وی تو نه مې دانی حساب صبح و شام، پس حساب عمر چون گوئی تمام. بچیا د یو ورځې او د یو شپې حساب ماته نشي راکولی، یو ورځې نو پس حساب عمر چون گوئی تمام. د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي، مال د یو شپې حساب نشي راکولی نو د ټول عمر حساب به بیا خدای له څنګه ورکي. نو د ډېر مال به ډېر حساب. حضرت عمر ټول عمر څنګه تیر کړی، امیر المؤمنین او د قجورو باغ کې ناستو، کمیس ته ټاکای لګوله او د شام سفیر راغی، هغه چې داسې ورته وکته ګبراو. حضرت عمر ورته داسې وکتل، تعال لا تخف، تعال. حضرت عمر شان ته چې وکتل نو ګبراو شو، سفیر نږدې نه شو ورته. او زمونږ بل بادشاهانو ته چې ورنږدې شو خو یا اجړای یا خزی، نو هلته به ته څه ګبراو شي، خیال م راغی دي هلته خو په شوق ور روانې. شرمېدلو. یو بادشاه ته چا مې راوړی و، مې بادشاه وی چې یاره دې سړي خو ډېر لوی اخلاص وکړو او ورکوي یو 50,000 روپۍ. مې راوړی و 50,000 روپۍ بادشاه ته ورکړي. بادشاه وله ورکړي 50,000. ښځې ورته ویل بیخ پیوزه چې په یو مې ته 50,000 روپۍ ورکړې نو د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل ښه، ویل راوی غواړئ دا سړی، پوښتنه ترې کوو چې دا مې نر و که ښځه وه. که ده وویلې چې نر و نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه میڼه په کار وه، 50,000 روپۍ واپس. او که ده وویل چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مې په کار و، نو 50,000 روپۍ به په دې چلتې واپس والو. سړی هم پوره د کارغه بچی و چې واپس یې راوست. ویل ماما دا مې نر و که ښځه وه؟ هغه ویل بادشاه قبله عالم دا نه نر و نه ښځه وه، نرښځی و. دا مې وې نرښځی و. ښځې ته یې داسې وکته، بادشاه ویل اوس وایه ورکوي. ویل 50,000 روپۍ نورې ورکوي. اوس خو وروره هغه چل دی، مې نرښځی دی، پوه شوې چې ورته ګورې نامونه به درته میلاوي. نو په دې مغه ویره کېږه چې یو سړي ته مال خدای زیات ورکړی دی نو ته وایې جوړ په ده د خدای مهرباني ده. حضرت عمر د قجورو باغ کې په ځمکه ناست دی او کمیس ته ټاکی ګڼي او د شام سفیر راغی، خپل سفارت کاغذونه پیش کوي او ورته داسې وکته. خو چې ویې کته نو ورته ویل تعال لا تخف، راشه نږدې یارېږه مه. چې نږدې راغی ورته ویل ولې ګبراو شوې؟ هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین
چې د مسلمان قوم داسې امیر وي عمر لبزاوالو نکی ناس په کم ځای کې یہ د ټول عرب ملک دنیا بادشاہ و امیر او لګیا کمیس ته ټاکای ګنډي او روب دې داسې دی چې زه درته د یاري رانږدې کېدی نشم. دا د لباس حال کمیس یې اوږد اغوستی دی په منبر ولاړ دی یو غلام را پاسېدو دې ځای نه ونیو منبر نه لاندې راکوز ولې ویل دا د پیغمبر منبر دی ته په دې نشي ودرېدی چې تر څو پورې دې زما د سوال جواب نه راکړي. په مال غنیمت کې صادرې راغلی وي او هغه صادرې په مونږ او تاسو تقسیم شوی وي. مونږ ته کمیس جوړ کړی دا لنډ راغلی دی ستا دا کمیس اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلي دي. نو په دې منبر هغه سړی نشي ودرېدی چې چا په مال غنیمت کې خیانت کړي. هغه ویل ډېره ښه لاندې ولاړو زوی ته آواز وکړو چې زوی راغی ویل بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی؟ ویل پلاره ما خپل یو صادرم تا ته درکړی نو ستا د 2 صادرو نه کمیس ځکه جوړ دی چې یو مې خپله حصه درکړې وه یو ستا حصه وه. او غلام ته ویل بچیه اوس ویل زه اوس په منبر کښېنم. غوړي والا چا راوړه غوړي داسې ورته ګوري وایي دا خو ډېر ښه شی دی دا غوړي ډېر ښه شی خو زما دې د خدای په ذات قسمي کوي وخورم. ولې وی تر هغې به یې نه خورم چې تر څو دا پته راته نه وي لګېدلي چې ټول قوم غوړي خوړلي چې دا پته راته نه وي لګېدلي تر هغې به زه دا غوړي ونه خورم. ووایې په ایمان نن مونږ داسې یو دا تاسو چې په ایمان راوړی دی او د چا کلمې م ویلي دي دا لیډران دا داسې دي نو د امیر صاحب په ګرنیټ دا قوم ولګه که نه چې یو پاتې نشي. کم قوم پسې چې ته روانې کم مشر پسې چې ته روانې د هغه زوی خو پوهېده د لور واده یم په انټرکانټیننټل هوټل کې کېږي او د یو ټایم د روټۍ خرچه 9,00,000 روپۍ وي. نن هغه پیښې ملام زده کړي دي د لور واده وي نو کاډې چاپ کړي چې راشي چې په دعاګانې رسخت کوي. نن هغه پیښې مونږ هم کوو ځکه چې د خرې میړه څوک وي وایي د خرې میړه اس خو نه وي که خو چې څنګه خره قوم دی داسې خره مونږ هم یو که چې څنګه ته کوې داسې مونږ هم. هغه حضرت عمر د دغه ایمان سره چې څه وخت کې وفات کېږي دا ایمان او چې وفات شو عالم د ایمان څه دی کټ کې پروت دی او زنکدنې دی. یو صحابي پوښتنې له راغی چې پوښتنې له راغی نو چا څه وخت کې واپس شو ده ورپسې داسې وکته نو د هغه دا لنګ چې دی داسې اوږدو دا ګیټه یې پکې پټې چې ګیټه یې پټې وي نو ورته آواز یې وکړو ویل دی خوا راشه آخر وخت مې دی وفات کېږم دا لنګ دی اوچت کا ستا د پر خپو دا ګیټه یې پکې پټې دي. الله پیغمبر ویلی دي چې الله به په قیامت کې د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ او لنګ کې د خپو ګیټه یې پټي. لا ينظر الله الیهم یوم القیامه الله به د رحمت په نظر هغه چاته نه ګوري چې د چا په پرتوګ کې یا په لنګ کې د خپو ګیټه یې پټي. اوس خلک چې مانځه ته ودرېږي نو که خیال وکړي بډې ووایي چې دا ګیټه یې بربنډې کړي مانځه کیسه پکې نشته 24 घंटे به دې ګیټه یې بربنډي 24 घंटे. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې حق په خبره غاړه پرېښی نو چې وفات کېده نو دعا یې څه وکړه دعا یې دا وکړه چې یا الله لا لی ولا علی خدای څه غواړم نه چې جنت راکا حور راکا غلمانان راکا څه غواړم نه لا لی ولا علی څه غواړم نه خو چې خالی راته څه ونه وی چې پرې مې دي 3 کاله پس د وفات نه رستو حضرت علی صاحب په خوب کې ولیدو حضرت عمر 3 کاله پس خولې پې روانې
حضرت علی ته تپوس وکړو چې عمر دا ولې ولې درنه بیږي؟ ورته اے علي زه د خپل ژوند د حساب نه اوس وزګار شو، دای ایمان د ژوند او ما د خپل زندګۍ حساب په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړو، ستا حساب به په 2 کاله کې خلاصي. نو دا مو چې چاته ډېر دولت خدای ورکړي دا د خدای لوی پیرزونه، دا د خدای لوی عذاب دی، دا د خدای لوی قهر دی. ډېر دولت یې درکړه، ښځه یې د لډمه درکړه، لور یې د لډمه درکړه، انګور یې در لډمه درکړه، زوی در لډم درکو، ته په خپله سنتلاک بړوای دوپړی مارې. دا د خدای دولت دا پیرزوی نه ده، کور د ډمخانه ده. وګوره نن په دې ملک کې د ښځو حال وګورئ او د لونو حال وګورئ او د انګیندو حال وګورئ او الکانو حال وګورئ. زما خو په تصور کې هم د ډم بد ویل نه راځي. نن ټول ملک کمپلیټ ډم دی. او ستاسو په ایمان وایي خدای پاک دې دغه غریبان په خاورس پسې ړانده کړي، په ټیکسي موټر به راونیسي او ګلونو والا ته به ودرئ او په بسیرې ودرئ او پاس د دې موټر په دې چت نه دی، په دې به داسې بمبوکې مدرئ او سیرې او ګلونه به پې وتړي او هلک له به چې دی سیرې میرې وتړي او دغه به وتړي، په دغې کې به یې کینولي. صاحب دا به مخکې او هلکان به ورپسي او ښځې به ورپسي او لاره ده او څه چل دی جنګ دی. خلکو ته یې ښایي چې دغه ریا ویړه تاسو داسې یې که نه یو یو د کیمه کولو یې. دا تاسو چې لږ ښایي دا غریبان دا وسم نشته چې وسم پیدا شي. لوی شرمخان دا غریبان، لوی شرمخان. عزیزانو عرض مې داو دا شرمېدلي ملک کې ته اوس د عیسی علیه السلام به څه قیسې کې او د حضرت عمر به څه قیسې کې او د ابوبکر به څه کې او د عثمان به څه کې او د بی بی مریم خبرې به څه کې. دې قوم ته دې شرمېدلي قوم ته د بی بی مریم خبرې خو هسې وخت سره تېرو ټایم پاس کو. قسم په خدای درته خورم چې زما د جمعې راتلو ته داسې پړه تیارئ داسې لکه سړی چې چا د مړی نه ځوړن کړي چې اوس به بیا دې خلکو ته څه داسې مې پړه تیارئ. دا نن د حضرت علی او د حضرت عثمان او د حضرت عیسی قصې چې دي دا افسانې دي، د قصو کتابونه دي، بس خو قصې دي. خلکو ته یې واچوه او جمعې ورځ ده او خلک ووته ولاړه. نن تاسو وګورئ ستاسو په مالونو جګړې دا زما او دا ستا او دا انچې ستا او دا انچې زما. دلته یو جګړه وه په دې کوواټ روډ باندې په نیم فوټ باندې، نه نیم فوټ ستا او نیم زما د یو پلار زامن. نو یو ته مې وویل چې په تورو کې مشه خو که نیم فوټه خولاړو خو رور دی دی که نه د مور زوی دی دی که نه په تورو کې مشه په باندې په کمه او نه باندې او نه لاندې رور سره دا حساب کوئ که نه کوئ رور سره. اوس به زه کوم دی نه تاسو ته حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه پیدا کوم. زه خو وایم چې پردي سره د پیسو په لین دین باندې ته جګړه او لبړه او ټوپک او تماچه راواغسته پردي سړي سره، نو ستا په مور 15 کروړه خنزیران خاطري دي او د هغې نه ته پیدا یې. پردي سړي رور او زوی او تره زوی او ماما زوی خو پرېږده. رحمان بابا وایي اوس رحمان بابا به هم زه پیدا کوم. بادر کلي او اچر او عطا محمد ګړی د پاره رحمان بابا به پیدا کوم. دا د دغه علاقې و ورشي که نه هغه علاقې کې سال خبرې د پاسو ډک ډک بیا به رامنډې کړي تاسو پلانې پولیس ونیو پلانې پولیس دې کیمه که نو ولې د ډسپورټ بېګناه ونیو. تاسو ټول کلي راټول شئ چې یو در کې وراني راویې نیسئ کیمه یې کوي او کیمه یې سپو ته واچوئ چې ټولې علاقې سیټ کېږي که نه سیټ کېږي. والله که د پولیس ضرورت هم پکې پېښ
نن په کلي کې وګوره چې یو ارامي پیدا شي روپۍ کې 14 سنې کلی دغه ارامي ملګری وي که نه 14 سنې کلی که ټول کلی دا اتفاق وکړي چې دا ارامي دی مړي له به نه ورځئ ژوندي له به نه ورځئ واده له به نه ورځئ د مړي قبر به ورته نه کنئ چې بوم پکې وکړي او راویونیسئ او مرګ له یې ووهئ وګوره چې ټیکېږي که نه ټیکېږي ټول رانه په مونږ کې دی ما کې هم دی هغه ارامي چې مړ شي زه هغه په قبر هم چې بدرېږم دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ځکه چې پوخ ارامي هلته ارامیان پې ولاړي که نه په قبر باندې زمونږ یو استازو په یو قبر ولاړو ویلې دعا وکړئ چې خدای بل ملا ویل چې ته واړه جنت ورکویل چپ زن طلاق اوس دا قبر پرانیزئ ما په کشف کې وکتو مخې سره په څلور بولي دی پرانیزئ دا قبر که ایمان درکړي ویلې جی پرېږدئ ویل پرانیزئ چې قبر یې را پرانیستو چې ویې کتو مړی په څلور بولي او غټه اژدها یې سپېږمو ته ولاړه لا خلک تیتلي نه وو بیا په څلور بولي کړی موږ عزیزانو تاسو به دا علي زمونږ به دا علي بخنې مخنې نشته بخنې مخنې نشته چې په دې کائنات کې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن وي نو د عیسی علیه السلام پیدایش چې دی دام حیران کنو چې اول ولا مور څنګه پیدا کړه بیا عیسی علیه السلام بے پلار څنګه پیدا کړو بیا مور لا الله چل څنګه وخوځو چې قوم نه بزان څنګه خلاصه عیسی علیه السلام ته د مور په غیږ کې یو غنټه نه و تیره چې د پیدا شوی د قوم سره د خبرو چل څنګه وخوځو قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبی یعنی د مور په خېټه کې چې الله نبی کړي بیا ورته دا قدرت خود چې تو وایا چې والسلام علی یوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حیا زه چې د مور پیدا شوم نوم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې او په کوم ورځ چې مړ کېږم نو د هر قسم آفتونو نه په امن کې او د قیامت په ورځ چې پاسم نو د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړې دا اوس څه د عقل خبرې نه وي نو عرض مې دا و چې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن دی بیا دغه عیسی علیه السلام ته ګوره یو عظیم قوم ته مبعوث کیږي چې هغې ته نسوارا وایي نن نسوارا قوم چې دي چاته چې عیسایان وایي هغه په ټوله دنیا کې اول نمبر زیات دوی دي ټوله دنیا دې قوم ته عیسی علیه السلام مبعوث کیږي رور نشتا خور نشتا بلار نشتا ایسوک نشتا او په یوازې ځان باندې د قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله وایي قوم بت پرست دی څنګه وایي د یو سړي اتیا خدایان دیم کارونه پوره نه چلیږي یو خدای د ټولې دنیا نظام څنګه چلولی شي جګړې اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسی علیه السلام 24 غنټې د الله په تحفظ کی او د هر قسم خطراتو نه بچ ساتي خلاصه دا چې شپږ شلې کاله عیسی علیہ السلام په پیغمبري ژبه د قوم ته تبلیغ وکړو شپږ شلې کال لیکن په شپږ شلې کال کې د خپل قوم چې دی په پیغمبري ژبه هم راست را نغی فیصله قوم دا وکړه چې وینیسئ او په کوټه کې بند کړئ دی مونږ پرېږدي نه وینیو کوټه کې بند کړو چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه وواله چې قولو
لا اله الا الله عیسی روح الله. ظالمانو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي. فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې مونږ نه پریدي، مړی کوي. علاج بل نشته چې سیوا د دې نه چې مړ کړی هم نه. ټول مشران د یهودو د قوم چې نصارا راجمع شو. بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا یهود دي، دا فرقې بیا په دوی کې دي نصارا او فلان فلان فلان. جبرائیل علیہ السلام ور سره لګېدلی، مړ کوي یې، ویل بل علاج نشته. جبرائیل علیہ السلام ورته وفرمایل عام د سړي په شکل کې په دې ډله کې ولاړ دی. هسې وایم الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړي او څوک یې څه کولی نشي. او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړي او سکندونو کې سړی لاړ شي. نو د طاقت مالک صرف ګوره یو د خدای ذات ته بنده نه دی، بل څوک نشته چې په کم طاقت باندې غاویر شي یا غرور. هغه صرف د هغه کار. چاله چې څه ورکوي ګوره دا یاد لرئ دا یو بل ټکی واورئ. که دولت درکوي دا امتحان دی. تاسو وایي که نه دا غریبان چې دي دوی وایي چې کم سړی خانی، نوابي، سرمایهداري، دولتمندی، او هغه د خدای لویه پیرزوینه ده، هغه د خدای لویه مهرباني ده. دا غریب چې دي دوی دا او دغه د خدای لویه مهرباني ده، وزیر دی، خدای دې کور وران که دا مهرباني نه ده. ته پوهې چې د لوی دولت حساب به څومره دا مخامخ چې خاورو لاندې پروت دی د ده زړه یا الله سره او یا محمد رسول الله سره دا بې زړه ګرځېدو. ما ورسره ملاقاتونه هم ډېر شوي دي. یو ورځ ډبګرۍ کې شپه وه، هغه د رمزو حاجي صاحب خپلوان و که نه، هلته مخامخ د مولوي عبداللطیف صاحب جومات ته اوسېده. نو تراویح روژه وه، ما پکې تقریر کولو. نو ما په تقریر کې د غار ثور ذکر وکړ. دی په جړا شو، چې په جړا شو نو تقریر نه پس ورته مال ولې دي تاسو په دې ټکي وجړل؟ ویل په غار ثور کې ما شپم کړې ده. مال په کوم غار ثور کې؟ وی چې کله کله ته شعر وی چې ابوبکر ورته وی چې رسول الله ورته ویل ماله خوب راغی. نو ابوبکر ورته وی چې سر دې زما په پتون کې اږده، سر دې زما په پتون کې اږده، پردی وطن دې پکې نشته بالښتونه. دا شعر چې ته کله کله وی نو ما په دغه ځای کې شپم کړې ده. کوم ځای ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو خاورې رسېدلي دي، هغې پسې به دی ګرځېدو چې په دې خاورو زما سترګې ولګي. دا عشق و. ژوند خو د هر تا تېر شي، په هر ملګر دی ادیرې دي او مړي دي او پراته دي، څوک یې پېژني نه چې دا څه بلاګان پراته دي. نن دا مدیره ده او قبر دی که نه. دا تاسو دومره دنیا په کم رنګ راغلي یئ او په کم خوند راغلي یئ او د چا په نوم راغلي یئ. د هغې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې داسې درد دی او په زړه کې چې الله دې دغه درد د نومې مسلمان په زړه کې پیدا کړي. داسې درد دی په زړه کې. نو عزیزانو
دا درتا د زړه خبرې نن کومه، د زړه خبرې چې کدا غواړئ چې زمونږ ټول عمر به چې کوم ځای کې تېرېږي به چا سره یي؟ روټي خلاصو خوند در کې نشته. ټول عمر به زمونږ چا سره یي؟ الله سره به یي. او د قیامت په ورځې به په سپریم کورټ کې چې د الله لګېدلی چیف جسټس الله وي او چیف منسٹر با جناب محمد رسول الله وي. 1,40,000 پیغمبران با دا تقاضا کوي چې یا الله کاش دا نن شپارس محمد رسول الله زمونږ الله ته وکړي. پیغمبران به دا تقاضا کوي. ولې نه دي ویلي؟ قصیده برده در کې چا ویلې ده؟ څه خوځي؟ وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس. 1,40,000 پیغمبران با د جناب محمد رسول الله نه تقاضا کولا چې یا رسول الله د دې خپل علم د دریاب نه او یو لپ مونږ لم راکا او کله پن راکې نو یو چونګ خو مونږ لم راکا. 1,40,000 پیغمبرانو با د پیغمبر نه د علم غوښتو تقاضا کولا. پوهېږئ په خبره؟ استاسو ملیان صاحبان چې دی یا طالبان، دا طالبان خفه نه شئ، زه خو خوښ ډېر یم خو زما هم ګوره خوښ ډېر یې. او چې کوم سړی د چا خوښ ډېر نو هسې وله کله دوسې وکړي. نو زه دله داسې کومه چې مونږ به چې د طالبګیرۍ زمانه کې سبق وی نو چې استاد نه به مو وي نو بیا به بار کېناستو نو تکرار به م کولو. ما 14 کاله طالبګیري کړې ده، نن یې په 8 کاله کې مولا کی. منطق نی ویلې، نحو نی ویلې، ریاضي نی ویلې. په 8 کاله کې استاد صاحب اعلان وکړي چې 1500 پاړې 600 پاړې وورئ. تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړئ.
دم نه تاسو کې چې چا دوره کړې لاس اوچت کړي نن دا کړي تا کړې دا مولانا تراشه لګ دلته راشه درود شریف خادمه کوم خوا لاړو لږ څه شوې ربان لاړو حدیث دوران نه کړی حدیث دوران کړی کنه چا سره کوم ځای مولانا عبدالرؤف صاحب سره واه هغه مولانا عبدالرؤف صاحب سره د دوره کړې ده چې چا د بچپن نه د الف ب ت س نه تر دورې پورې کتابونه په دیوبند کې ویلي هغه مولانا عبدالرؤف صاحب نه دا دوره کړې نو ته خو به ښه پوهېږې تراشه لږ ما ته ودرېږه اوس خویله په لاس راغی داسې خبره به په علم کې نه وي چې هغه به مولانا عبدالرؤف صاحب تاسو ته کړې نه وي ځکه چې هغه په دیوبند کې 14-17 کاله پاتې شوی داسې خبره به نه وي او داسې مسله به نه وي چې هغه د دیوبند نه راوتې نه وي که شته مولانا یو مسله کې زلخته یم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی او خدای سره خبرې کولې نو دا رؤیت د الله سره چې خبرې چې وي دا مع الکیف وي که بلا کیف وي بلا کیف وي دلیل سره څه بیان هلته دا خو نشته مولانا صاحب نه دا خو هلته نشته چې زما خبرې خدای سره مع الکیف شوې وي کیفیت نه معلوم بلا کیف یعنی خدای ورته سم ځان ښودلی نه یعنی مع الکیف لیدلی دی او که بلا کیف لیدلی دی ټول کیفیت لکه توس ذات زه تا چې ګورم زه چې تا ګورم نو مع الکیف دی ګورم سر نه تر پښو پورې ټول دغسې الله پاکې سره د سر نه تر پښو پورې ټول لیدلی څه دلیل دی پې نو چې پرده وه نو بیا مع الکیف شو چې پرده وه بیا مع الکیف شو سبا به بیا هم دا خلق راشي دې جومات کې به جلسه چې ورونو اسلام له ووټ غواړم اسلام له غواړم نو ورشي داسې د سوټو ګړوبې جوړ کړي او په دې سر یې وړواړوي چې نه اسلام راغی او نه سړک جوړ شو دیکھو وګورئ
که دا نه شئ کولی زما نه مني چې اسلام په دې ملک کې راشي دا خو کولی شم چې استعفا ورکم کنه دا خو کولی شم په دې جومات کې زه رالم او امام زما په اذان ته مونځ ته نه راځي نو که دې په زور راوستی نه شم نو دا جومات خو درته پرېښوی شم که نه زمبتی ملک خدا تنگ نیست او پای گدا لنگ نیست عزیزانو قرآن راوړی چې درته پې لس ځله لاس کېدم چې د پاکستان دا وزارتونه چې دا نن ورته مونږه ټوکری ټوکری کېږو دا 11 کرتې ما پسې کور ته راوړی ما ته یې چې ته وزیر شه ما نه کو په 11 ځل چې راله ستاسو د دې کلو یو افسر دی هلته د هغه په بیټک کې را سره ناست و ویل ولې نه کې وزیر کېږي ولې نه مال زما 2 شرطه دي یو شرط مې دا دی چې 1 کروڑ روپۍ راکړي چې د لندن بینک کې کېده او دویم شرط مې دا دی چې اجازت راکړي چې د ټول صوبه سرحد کې خلکو نه تپوس وکړم چې زه وزیر شم که نه ویل دا کروڑ روپۍ څه لا غواړي مال چې وزارت نه لرې شمه چې دلته اوسېږم نه زم په لندن کې به اوسې وی وجه مال وجه دا ده چې د وزارت نه لرې شم زه خو مولا یم تقریرونه به کوم خلک و راځئ مړه دا د اوس هم پرون وزیر قوم له څه کړي چې را اوس مونږ ته تقریرونه کوي چې د دې ټکي نه وتښتم بیا په لندن کې اوسې یو وزیر چې و نو ما ته وایي چې اسې دوسان کې इनको करा तो इतनी दोस्तान मालिसिच के शक के लेकिन तो शक था खुदा दी कसम जिस रास्ते ते तू लंघने ते लोग कहते हैं कि वो दऊस लंघ अब जरा खबर है कि मालदार और खान और नवाब तसुक मखामक से नशी है लेकिन लड़के हो ही क्या नहीं दना न पढ़ के खुतासम पोई गई के تاسو پوهیږئ مونږ هم پوهیږو یو خانو نوکر ته ډېر تنګ نوکر ته ډېر تنګ دی نوکري خیال وکړو چې دنه خلاصېږي نه خو د اړه خو پې یخ کا کوټه کې ناست و دروازې بند کړي دي او کوټه کې ورته نیولی ښه مالش کړی خان تلی رپورټ یې کړی نوکر یې نیولی دی پولیس عدالت کې پیش کړی عدالت کې تپوس کړی نوکر نه چې ولې دې دا خان والی دی ویل صاحب د سره من غواړم ویم والم زه رپورټ یم په ما وکړو چېرې په دنیا کې داسې شوي دي چې نوکر پاسېدلی خان یې والی دی عدالت وویل چې یاره داسې خو نه دي شوي ویل ویم والم زه رپورټ یم په ما وکړو عدالت یم هغه خان ته ویلې ویل معافي ترې وغواړه که نه اوس ته جیل ته لګي ودیم والو دا غریب الټه دی په ده رپورټ هم وکړو خان وی چې اوس جیل ته ځما नौकर तय हुई कि बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो या मैं जानता माफी खो غواړم خو دننه د کوټې خبره یا ته پوهېږې او یا زه پوهېږم چې مطلب یې دا چې ګنیواله هم دې زه یم الټه معافي هم درنه زه غواړم دی خو وګورئ پاکستان اندر کی بات ہے تم بھی جانتے اور ہم بھی جانتے تا د چا خبره ده تا د چا خبره ده بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا قرآن ویلی دی بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا الله ودار سړي علم په خپل نفس باندې یقیني دی هر سړی ته به دا خپل ځان پوره معلوم وي ولو القا معاذیرا اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کی ډېرې بانې جوړې کی خو خدای به ورته وایي چې تا ته دا خپل ځان په خپله معلوم یوم نختمو ما ته ګورې ما ته اوازونه مه کوئ یوم نختمو على افواههم وتكلمنا ايديهم
الله وی په خوله به دې مور واما او لاس ته به دې ویم چې وایا ماما پتا یې دنیا کې څه کړي دي څه کړي زموږ لاسونه به څه وي لکه اوس مې مدرسه کې وي چې واورئ په دغه علم کې برکت نشتا کم علم چې د سود د زکات په پیسو حاصلېږي دې وخت کې چې څومره فند ملا او مدرسې لا دا حکومت ورکوي دا د سود د زکات پیسې په دې پوهېږئ کټلنګ والو سیونګ او فکس ډپازټ نه 2% کټوتی کیږي سالانه حکومت 9.5 روپۍ په سلو پسې ورکوي نو هغې نه 2.5 کټ کی زکات او 15 بیا مالک ته ورکي په دې خبره پوه شو دا هغه 2% کټوتی چې کومه د سود کیږي دا هغه فند دی چې نامه یې د زکات نو په ایمان ووایئ چې په خره باندې نامه د ناوې کې د خره ناوې کېږي په غلو چې حلوا نامه د حلوا کې د غل حلوا کېږي او ملا زمونږ علاقه کې ما ته وایي چې ما مونږ له چې راکړي جنس بدل شي مالخا ویلی و ما لورې زه یو پلیټ کې غل راوړم او سوچه رومال پې اچوم او تاله در کوم د زکات په نیت نو به چې تاله در کوم د هغې به جنس بدل شي زما مخکې ته یو دوه ګوتې وساته داسې خبره ده نو عزیزانو عرض دا دی چې زما ایمان ما ته معلوم دی زه د علماو د خپو خاورې د بزرګانو د خپو خاورې د اولیاء الله د خپو خاورې هر څه منم صرف د جیب ګڼکپ نه منم د جیب ګڼکپ دا نه کم سړی چې دین فروش وي ایمان فروش وي ضمیر فروش وي نه منم دا زمونږ د پیښور څه پتو په لګه دا صوبه سره چیف منسټر صاحب پیژنئ څوک دی کما به د ضیاءالحق په حکومت کې یا د بوټو په حکومت کې ما د وزیر دفتر لیدلی نو ما به 1 کروڑ ځل د خنزیر مخ لیدلی یا به مې وزیر ته د څه کار ویل دې ارباب ولیدمه په یو جنازه کې ما ته مولانا صاحب خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګوره چې څه کار خدمت خو ووایه که نه مال ارباب صاحب ما ته چیف منسټر منلی نه نو کار خدمت درته څه ووایه د تا وزیر اعلی منم نه زه صدر نه منم وزیر اعظم دا تنور کې چې وي هغې ته څه ویه لرګی اور لړونه دغه اور لړونه دا د منم نه زه د پاکستان حکومت نه منم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی نه او دی حکومت له چې څوک خورئي کېږي اوس نورې فتوې پې تاسو ولګوئ یعنی زه ملا یم زه تقریر کوم تاسو ناست یئ بده نه ده ٹھیک ده زه ملا یم ما 14 کاله طالبګیري کړې ده 19 کاله مې استازي کړې ده زه به ناست یم او صاحب اوقاف منسټر به راپاسیو که رونو تاسو آرام سره کښېنئ اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي قبایل د خدای قمق الناس واه سبحان الله و اسلام آغاز به د قبایلو نه کېږي مال د اسلام آغاز خو د غار حرا نه شوی و که نه قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کېږي او د اسلام آغاز به کوي دا خر قوم په دې خبره هم خوشحال تاسو خیال راغی تقریر به زه کوم دین به زه بیانوم څه
ته به تقریر کې او زه به ناستم لاندې اورم به نه. بل دا چې تجویز د دین او د اسلام اب زه پیش کوم. قرآنی نظام په ملک راوستل دا د علماو کار دی. نن ستا د ملک علما لګیا دي د شریعت بل په شکل کې عوام دوکه کوي او حکومت سره ساز باز ملاو کړی دی، د هغې هغه شکرانې چې دي هغه هضم کوي. تاسو له به راشي رونو شریعت بل هم پیش کړی، ټیلیګرامونه ورکوي او تاسو چلو کوي خولۍ به هم په ځان راولي. تاسو خو کاټلنګ ساده خلک یې، تاسو به وایي چې رښتیا جوړ څه چل دی، حالانکه چل مل پکې هېڅ هم نه وي. تاسو وګورئ روزانه په بمونو د خلکو بچي کباب کېږي. ضیاءالحق د هندوستان کرکټ میچ ته ځي، ستا هغه کور روان شه چې په جلندر کې دی. د قوم بچي په بمونو کباب کېږي. تاسو پېښور کې راشئ وګورئ چې دماکه وشي، هغه ځای ته ورشي چېرته کولمې په ونو کې ځوړند دي، لاسونو ګوتې چې دي داسې په سړکونو پراته دي، ځکه چېرته دماکه وشي مونږ خو ځو هلته بیا لاسونو ګوتې په سړکونو پراته دي. نو بیا تپوس نه راشي، بیا صاحبه د مال منډۍ ده، د مال منډۍ کې 10,000 روپۍ سر لګېدلی دی، 10,000 روپۍ وله ورکي چې د بم دماکه کې څوک الوتی دی، مور پلار له 10,000 روپۍ ورکي. دا بې غیرته قوم 10,000 روپۍ هم وایي. وزیران او ممبران راشي تپوس له، زما بچی به په بم کې والوځي او ته به زما تپوس ته راشي، قسم په خدای دی چې په رڼا ورځ باندې میچنې وګرځم، ته به راځې څنګه؟ ورشي دلته لاسي ښي، داسې ورته ولاړي، کیمرو والا ځان سره بوتلي چې بم میں دماکے کی زخمی کی ہدایت کر رہے ہیں گورنر صاحب. ججوري چې دلته راز وړاندې او چاره ته ویل که مونږ خسته سړی چېرته نشته، مال خرې له خدای آس میړه ورکوي. څه د خرې میړه آس کېږي په ایمان ووایي. ستاسو د وطن کې د خرې میړه آسي، د خرې میړه خري، مال مونږ خري خرم خاونده. خسته سړی چېرته نه غواړي، چا به پوزه کږوي. یو ښځه وه غوایه لنګه شوه، تور بچی وشو، لورې اواز وکړو مورې دې خو تور بچی راوړی. بچی څنګه یې چورې هسې